قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیپ. د ټرمپ د دولت بهرنۍ پالیسي د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار وایي افغانستان د دوی لپاره مهم دی. په ګاونډي هیواد کې د افغانانو ناوړه وضعیت. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي د پولیسو له ویرې په کورني بند کې وخت تیروي. پر خوست د بې پیلوټه الوتکې برید د ټي ټي پي 2 جنګیالي وژل شوي. نتنیاهو وایي د حماس لخوا د یرغملو د نوملړ تر خپرېدو پورې د اوربند هوکړه نه عملي کیږي. او په نایجیریا کې د تیلو ټانکر چاودنې لږ تر لږه 70 کسان مړه کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټز وایي چې افغانستان ورته ډیر مهم دی. واشنګټن پوسټ د شنبې ورځ راپور ورکړی چې والټز ټینګار کړی هغه نه غواړي د 2001 کال د سپټمبر د 11مې پیښه تکرار شي. په راپور کې راغلي چې که څه هم هغه به افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو په لټه کې نه وي، خو نشي کولی چې په امریکا باندې بل برید ته په تمه وي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې والټز یادونه وکړه چې د امریکا د امنیت او ملي ګټو د پیاوړتیا لپاره باید د استخباراتي معلوماتو په راټولولو تمرکز وشي. هغه د ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه تر ټاکل کېدو مخکې د طالبان پر وړاندې سخت دریځ درلود. تر دې وړاندې په مرکو او کانګرس کې د طالبانو پر وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار کړی و. هغه له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ناوړه وتلو په نیوکې سره څرګنده کړې وه چې د بګرام پوځي اډه باید ساتل شوې وي. د یادونې ده چې د متحده ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به دوشنبه د جنورۍ پر 20 د خپلې لوړې مراسم ترسره کړي. د وخت په تېرېدو سره به ولیدل شي چې د امریکا د نوي حکومت چلند به د طالبانو پر وړاندې څه ډول وي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال له دغه هېواده د کډوالو د جبري ایستلو پر دوام اندېښنه څرګندوي. د دغو افغان کډوالو له ډلې 3 کسانو د شنبې پر شپه 8 ورځپاڼې ته د پیغامونو په راستولو سره ویل چې په تاجکستان کې افغان کډوال د جبري ایستل کېدو له ویرې په خپلو کورونو کې قرنطین دي. د دغو کډوالو په وینا د تاجکستان پولیس افغان کډوال په ډله ییزه توګه په کوڅو او واټونو کې نیسي او له دغه هېواده یې باسي. ډېری دغه کډوال د دوشنبې ښار په څنډه کې په وحدت ښارګوټي کې ژوند کوي. د تېر زېږدیز کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دفتر هم له دغه هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خو د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نصرت الله محمدزاده ویلي وو چې دوی به یوازې هغه کسان له دغه هېواده وباسي چې د کډوالۍ قوانین په پام کې نه ساتي. خوست ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د بې پیلوټه الوتکې د برید په ترڅ کې د ټي ټي پي 2 جنګیالي وژل شوي دي. سرچینو 800 ورځپاڼې ته منلې چې دا برید شنبه شپه مهال د خوست په علي شیر ولسوالۍ کې شوی دی. د سرچینو په وینا دې الوتکې د پاکستاني طالبانو یو مرکز په نښه کړی دی. په خوست کې طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. دا په سال کې ده چې څه موده مخکې پاکستاني پوځ د ټي ټي پي جنګیالیو د وژلو ادعا له مخې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري کړې وه. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې په دغه برید کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 40 کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هوکړې په درشل کې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي تر هغه وخته پورې چې د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو نوملړ نه وي خپور شوی د اوربند هوکړه نه عملي کیږي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ نتنیاهو د یکشنبې ورځ ویلي چې تر اوسه د 3 بندیانو نوملړ چې ټاکل شوی وه د یکشنبې ورځ د فلسطین له بندخونو آزاد شي نه دی خپور شوی. نوموړي زیاته کړې اسرائیل حق لري چې بیا پر غزه برید وکړي. ټاکل شوی وه چې د حماس او تل ابیب ترمنځ اوربند یکشنبه د جنورۍ پر 19 د اسرائیل پر سیمه ییز وخت د سهار 8:30 بجې پیل شوی وی، خو تر اوسه نه دی شوی. ورته مهال د اسرائیل پوځ ویلي چې پر غزه یې خپل بریدونه نه دي درولي او تر هغې به دوام ولري څو چې حماس د یرغمل شویو کسانو نوملړ نه وي خپور کړی. دا په سال کې ده چې حماس په یو بیان کې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ د خپرېدو ځنډ تخنیکي ستونزه بللې او زیاته کړې ده چې د اوربند تړون ته ژمن دی. د یادونې ده چې وړمه ورځ د اسرائیل امنیتي کابینې په غزه کې د اوربند هوکړه تایید کړې وه. تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 څخه ډېر فلسطینیان وژل شوي دي.
همداراز د حماس د اکتوبر د 8 د برید په پایله کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي دي. د دې جګړې له پیل راهیسې د غزې 90% خلک بېځایه شوي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په نایجیریا کې د تیلو ټانکر د چاودنې له امله لږ تر لږه 70 کسان مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. ټویټر د شنبې ورځ راپور ورکړی چې دا پیښه د دغه هیواد په نیجر ایالت کې رامنځته شوې ده. د راپور له مخې پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې لومړی ټانکر چپه شوی او بیا یې اور اخیستی دی. د راپور پر بنسټ ګڼ شمېر خلک د تیلو د راټولولو لپاره ټانکر ته نږدې ورغلي چې ناڅاپه چاودنه شوې او درنه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. په راپور کې راغلي چې ډېر شمېر ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او چارواکي او خلک لګیا دي د مړو د ښخولو لپاره قبرونه کیندي. د یادونې ده چې نایجر یو ګڼ نفوسه او مسلمان میشته ایالت دی. د دغه هېواد د اور وژنې ټیمونو وکړای شول چې اور کنټرول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په اکتوبر کې هم په نایجیریا کې د دا ډول پیښې له امله 140 کسان مړه شوي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. د ملکه مومنه.